أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بدي قدرمند او بابرکت جلسه کی قدرمند علماء کرام و مشایخ عظام او مجاهدین کرام او فضلاء کرام طلباء کرام او طول حاضرین کا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. طول نمخ کی دی فضلاء کرام تا د دې سفر د منزل د پرکولو او د دې دستاري فضیلت مبارکي وایم او د دې اساتذه کرام ته دعا کوم چې الله جل جلاله دې د دې دا خدمت قبول کړي او هغه کسان چې د دې خدمت لپاره زمينه برابر کړې ده او خدمت یې کړې وي هغه دې الله جل جلاله خدمتونه قبول کړي. د کندهار ټول علماء ته او د افغانستان علماء ته دعا کوم چې الله دې د خدمتونو قبول کړي. ټول مسلمانانو ته دا دعا کوم، ټول علماء ته چې د دنیا په هر کونج کې وي دا دعا ورته کوم چې الله دې علمي خدمتونو قبول کړي او ټول فضلاء کرام ته چې په افغانستان کې دي مبارکي ورته وایم که د دنیا په هر کونج کې دي ټولو ته د دستار فضیلت مبارکي وایم او د الله جل جلاله څخه غوښتنه او سوال کوم چې الله دې د دې علم د خدمت توفیق ورکړي، الله جل جلاله دې د عمل توفیق ورکړي، خدای تعالی دې دا علم د نجات وسیله جوړه کړي، خدای تعالی دې د جنت الفردوس لپاره وسیله ورته جوړه کړي. او دا دعا کوم چې الله دې ټول پلرونو ته داسې نیکبختي ورکړي او امارت چې څه کوي دوی ته دا یقین ورکړي چې امارت چې تاسو په ګټه کوي. ورې تاسو څومره جرمنه په افغانستان کې څه ورته ته معافي وکړي کې بد اراده درلوده نن به هغه راکښوله یو په یو باندې به اعدام ولا لکه نن دا غو پر بچانو باندې موږ رحم کوو د نورو اعتمادو سره یو ځای د دغو اعتمادو ټول تاسو پیسې ورکړي ما یو بینه چې پیسې ورکړي دا غزمش خلک دي کافرانو کوشش کوي په موږ کې نفرت واچي دا د کافرانو کوشش کوي په موږ کې اختلافونه راولي. آخر کې تاسو ته بیا مبارکي وایم اللهم دا سعی او کوششونه قبول کړه، الله دې د مجاهدینو خدمتونه قبول کړي او دا خاص وخت بیا خصوصي مبارکي وایم د ټولو دې الله مبارک کړي.
نو زم دا ډیر وخت نه راغلی دا خاص وخت دغه مې وبانه وګڼل بس تاسو نو دغه زما پر راتګ باندې حساب کوي الله جل جلاله دې د سرازي صفات ته مخاوب ولې ولا ما خدای دې خیر دنیا د دین خدمت د قران پاک او د شرعي علم صبر خمنس د دغو فاضلانو لرونو ته قریبانو ته کورنۍ ته ټولو ته په اخلاص باندې مبارکي وایم خدای تعالی دې دغه اولادونو بچان د دې د نجات شریعت جوړه کړي الله پاک دې د دې په برکت باندې د هر قسم مصیبتونو څخه دنیا او د آخرت خلاص کړي ورونو علماء تاسو ته د علم پر فضیلت باندې بیانونه کړي دي علم دی خي څه صفات دی دا انسان چې د حیوان سره الله پاک جل جلاله بهتر ګرځولې دي او په ټول مخلوقاتو کې چې الله پاک انسان اشرف ګرځولې دي او عزت الله ورکړي دي هغه د علم په وجه دي په نور ټول شیانو کې انسانان حیوانان سره شریکان دي خو یو په علم کې حیوان سره علم نشته حیوان کې دا استعداد نشته چې علم حاصل کړي الله پاک انسان ته دا استعداد ورکړي دي چې علم حاصل علم د الله جل جلاله صفات الله جل جلاله دا خپل صفات په هغه چا کې دي چې الله یې د خیر اراده وکړي حدیث شریف کې راځي ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله پاک چې چاته اراده د خیر وکړي هغه ته د دین علم ورکړي هغه په دین کې پوهه حاصله کړي د هر چا په حق کې د الله پاک اراده دا نه د معلومه چې د الله به د په حق کې څه اراده لري خدا دینی عالمان چې دي داغو په حق کې د الله اراده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده چې د علماو په حق کې الله د خیر اراده لري د دنیا او آخرت د خیر اراده د الله پاک هغه د علماو په حق کې علما دنیا کې هم کامیاب دي آخرت کې هم کامیاب دي دا علم چې الله پاک په یو چا کې ارزي الله د دې اراده نه لري چې هغه ته عذاب ورکړي بلکې الله د دې اراده لري چې هغه ته آخرت کې د آخرت نعمتونه ورکړي او دنیا کې دا مادرونه دنیا کې دا عیاش دنیا هغه دې ته تعجب ده چې موږ دې ته تعجب چې دا ملا طالب په مدرسه کې اوسېږي او هیڅ دنیایي ګټه نه لري هیڅ د رزق یو منبع نه لري او د شپې ورځې دلته کوي کور یې پرېږدي دا څنګه تعجب نو دې د دې کوشش کوي چې د دې خلکو ذهنیت جوړ کړي چې تاسو نه خرابېږي تاسو په کار دی چې د خپل ژوند لپاره یو اسباب او وسایل برابر کړي څه کوي تاسو په مدرسو کې ناست خو لیکن هغه چاري چې زما پر خاطر ووري شیخ نیوی نه په خواب ملا پتوري د طالب په ذریعہ کې چې کوم احساسات د الله سره ستا هغه د دې جاهلانو په ذریعہ کې نشته دا خبره دی په دې اسرار باندې څه کوي الله پاک د طالب او د عالم ترمنځ کوم رابطه شته ګوري په دومره سختۍ کې دا طالب خپل وخت لري په نیمه ډوډۍ باندې تیری په وچه ډوډۍ باندې تیری په مسکینی باندې په فقر باندې څو کاله دا مراحل طی کوي دا سفر سر ته رسي که تاسو د علماو څخه د دې د مشکلاتو او محنتونو پوښتنه وکړئ په ډېر سخت محنت دا علم حاصل کړی
هغه علم چې په سخت محنت باندې حاصل شي هر شی چې په محنت حاصل شي هغه ډیر قدر مني وعلمت علم ډیر قدر لري انما يعرف ذل فلز من الناس ذووه نو د علم قدر به علما او معلومي نو د یو خاوندان د فضل چې دي خاوندان د فضل یې قدر زرگر سلاسد قدر جوهری د زر قدر به د زرگر سره د عالم قدر به د عالم سره په څومره قرباني باندې د علم حاصل کړی دی او څومره په تکالیف باندې حاصل کړی دی او بیا یې تاسو مفتر کوي دا ستاسو د ګټې لپاره دی د ځان د ګټې لپاره نه دی تاسو نو علما وي متوکلین علی الله چې دي هغه د علما دي د دوه کورو ملايين نیولې ده که په میاش کې شی ورکړي که نه کوي ورکړي بس لله فی الله توکل پر الله بس الله جل جلاله یې نه په قدر است او ته مقرر کړی نه د ملا تجارت شته نه روزانه شته بس لله فی الله نه کتا څور کړل ورځي نه کړي نور کول غواړي او قرآن پاک کې چې وایي چې هغه کسان چې تاسو ګمان د اغنیاو پر کوي او هغه ته د صدقات ورکوي هغه د علما دي ځان یې داسې مستغني کړی دی چې سار د کور سره اوزي ته به دا وایي چې دا ټول دنیا د په قباله کې لیکل شوی لکه د دې چې پښتنه وکړي د ماښام ډوډۍ بوم نه وي لیکن داسې په غیرت باندې بګرځي چې د خلکو به دا خیال شي دا تاسو زه د دنیا وایي دا ملان په څه شي چلیږي کله دا نظام په څه شي باندې چلیږي کله دا د کوم خوا کې ملایانو ګوره دا اوس ورته معلومه شوه چې ملایان دغه خلک دي چې هغه ټوله دنیا په قباله باندې لري ټوله دنیا دعوا کوي دا جاهلان نه پوهان هغه دا کوشش کوي چې د ملاو د خلکو ترمنځ فاصله راولي دا علماء کرام دي چې الله جل جلاله د خپل دین لپاره انتخاب کړی دا د خلکو په ګټه باندې کار کوي تاسو دین درته په خپل ځان باندې تکلیف ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صحابه کرام صفات او خپل کول کې به شي نه درلود خو بل باندې به رحم کاوه دغه ته ورکړ خپل ځان به محتاج پرېښاوه بل سره ته به نه پرساوه خیر الناس من ينفع الناس خیر د خلکو داري خلکو ته نه پرسي ځان مقصود نه دا علما چې دا خیر خلکو ته خیر رسي لكن فاته د اهل دنیا چې دی هغه ځان ته ګټه کوي تاسو د اهل دنیا ووینئ کته ته خبره کوي دا څه خبره د تکي چې د دنیايي ګټه پکې وي کته ته یو شی درکې خپل دنیايي ګټه په نظر کې نیولې که حکومت تر باندې کوي خپل دنیايي ګټه په نظر کې نیولې چې دا د ځان بندگان د ځان بندگان جوړي او د ځان خادمان یې جوړي نن ټول دنیا کې چې وګوري دا کوشش روان دی چې خلک د ځانو بندگان جوړ کړي د ځانو خادمان یې جوړ کړي د بشریت په نامه باندې بناري وي چې موږ د انسانانو خدمت کوو لکه په بل طرف کې به د انسانانو ویني شي لکه تاسو چې اوس د دنیا ناري اوري د جاهلانو د دې ظالمانو د بشر په نامه باندې ناري وي چې موږ د انسانيت خدمت کوو دا تاسو اوس ویني عملاً په سترګو باندې ټول دنیا یې ویني افسوس خبره ده چې مسلمانان پکې غلي پاتې دي کلمه د حق نشي ویلای دا ولې نشي ویلای دا خو د دینی کمزوري ده دا الته د ایمان کمزوري ده چې ځغ نشي کولای نن تاسو وینئ په فلسطین کې پر مسلمانانو باندې سخت ظلم روان دی
او دا ټول داسې دي لکه موږ چې په سترګو باندې وینو دومره یقین مو دی چې د فلسطین مسلمانانو باندې نسل وژنه روانه ده. الله پاک دا حضور مزید ټول وبخښي یا الله جنت الفردوس ته یا الله دې ټولو ته په دې ثواب کې پوره برخه ورکړي. یا الله پاک دا مجاهدین وبخښه، خدای پاک دې ته جنت الفردوس ورکړي. یا الله زموږ ټول شهیدان وبخښي، خدای جنت الفردوس ورکړي. یا الله زخمیان مو جوړ کړي. یا الله پاک زموږ په مور پلار باندې ورحمېږي. یا الله دا نظام اسلامي نظام په خپل حفاظت کې وساتي. یا الله زموږ ټول مسؤلین اصلاح کړي. یا الله ما اصلاح کړي. یا الله په ما باندې نور اصلاح کړي. یا الله زموږ مسؤلین اصلاح کړي. الله په دې نور اصلاح کړي. یا الله موږ ته هدایت وکړي، په موږ باندې نور ته هدایت وکړي. یا الله د دنیا ټول مسلمانان د کفارو د ظلم خلاص کړي، خصوصا یا الله د فلسطین مسلمانان خلاص کړي. یا الله پاک حفاظت وکړي. یا الله پاک د اسرائیل ته سخت سزا ورکړي. یا الله پاک قوتونه ټول مات کړي. یا الله پاک دنیا کې ټول مسلمانان محفوظ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.